سلامونه درنو دوستانو هیله چې ټول صحتمند اوسئ او خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو که چېرې تاسو تېر ویډیو تاسو نه یې لیدلی نو هغه تاسو وګورئ تر څو چې تاسو په جي پی واي البته جي پی واي نه په یورو او USD باندې تاسو وګورئ. نن په جي پی واي باندې غږیږو چې جي پی واي یعنې د جاپاني پیسې ین باندې موږ چې جي پی واي او همداشان د نورو پیسو سره مثلا څنګه موږ معاملات کوو چې کله معاملات کوو څومره زیاتوالی کموالی راځي په پیپس کې او همداشان په نور موضوعاتو باندې هم غږیږو. نو ښه به دا وي چې تاسو تېر ویډیو باندې وګورئ نو هغه په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شیر کوم او تاسو کولی شئ ویې ګورئ هغه په ډیټیلز باندې په هغه کې ځکه چې چېرته په هغه باندې تاسې په هغه ویډیو باندې تاسې پوه نه شئ او یا هم مثلا چېرته ویې نه ګورئ نو کېدای شي مثلا بیا ستونزمنه شي په دې صورت کې دلته اوس ډایرکټ دلته راشئ او ویې ګورئ نو هغه ښه به دا وي چې لږ ډیټیلز باندې غږیږو نو لږ اوږدې دي خو ولې مهمه دا وي چې تاسې هغه وګورئ تر څو چې تاسې هغه مایندسیټ کلیر شي. نو دلته به په دې ویډیو کې به موږ یوازې د جي پی باندې نه همداشان په نورو ویډیو په مسایلو باندې هم غږیږو. په دې ویډیو کې به مثلا د جي پی واي نه علاوه البته نور کرنسیانې چې هغې کې USD او یعنې د امریکایي ډالر په نرخ په د هغې مثلا زیاتوالی کموالی باندې غږیږو چې مثلا هلته یعنې پرته له دې چې مثلا هغه پکې دخیل وي د USD ډالر په هغې کې به مثلا په ډول نور ډالر هغه کوم ډالر لکه اسټرالیایي ډالر شو او نیوزیلینډي ډالر شو نو د دې ترمنځ چې مثلا په نرخ کې زیاتوالی کموالی راځي هغه باندې به غږیږو. نن به د جاپاني پیسې او د امریکایي ډالر باندې چې کوم نرخ کې زیاتوالی کموالی راځي او د پیپس له طریقه مثلا موږ دلته کلکولیټ کوو او یا مثلا محاسبه کوو او یا هم معلوموو چې مثلا څنګه پیدا کوو څنګه مثلا زیاتوالی کموالی پکې راځي چې څنګه په دې باندې ځان پوهېږو. صحیح دی تر پایه راسره پاتې شئ نو ویډیو راسره اوږده نه شي نو راځئ پیل کوو. ګورئ دوستانو کله چې موږ په جي پی واي او په USD باندې غږیږو دلته البته که چېرې تاسې تېر ویډیو نه لیدل نو تاسې هلته وګورئ په بیس باندې کویټ کرنسي باندې هم غږېدلی یم چې د کرنسۍ کویټ برخه کومه ده او بیس برخه کومه ده. نو دا ډېر د ګټور بیا تمام شي تاسو ته په تېر ویډیوګانې چې تاسې وګورئ نو ځکه اوس دلته په دې ویډیو کې چې زه وایم کېدای شي تاسې ذهن به خلاص شي خو په هر صورت زه کوشش کوم چې مثلا تاسې ځان پوه کړئ. نو دلته که چېرته په کرنسۍ کې بیس کرنسۍ او په کویټ کرنسۍ کې زیاتوالی او کموالی راځي نو البته په جي پی واي او په دغه کې په ډالر په حساب باندې نو ما دلته یو مثال درکړی چې په دې مثال کې لکه 110.90 صحیح دی سنټه دغه نرخ دی د څه شي د جي پی واي. که چېرته یو څوک ځي بازار ته او یو ډالر ورکوي نو هغه به دومره پیسې به واخلي او که چېرته مثلا په ډول هغه غواړي چې مثلا ډالر خرڅ کړي جي پی واي دومره واخلي او که جي پی واي خرڅ کړي ډالر واخلي نو یو ډالر به هغه به اخلي او دومره پیسې به هغه په بازار کې ورکوي نو هغه به هغه یعنې 110.90 جي پی واي به هغه واخلي. نو دلته ما په طبقه بندي کړی نو طبقه بندۍ کې باندې هم غږېدلی یم په تېر ویډیو باندې هلته هم کتلی شئ چې تاسې په ځان پوهېږئ. نو دلته په طبقه بندۍ کې دلته ګورئ که چېرته په اول خانه کې چې دا د صفر خانه ده او دا بل دویمه خانه ده او بیا نو اشارې نه دې خواته چې کوم تغیرات راځي دلته نو دا په دې کې که چېرته کوم زیاتوالی کموالی راځي نو دا درېیمه خانه په دې کې د اشارې نه دخوا نو 100 پیپسه زیاتوالی نو په دې کې په اوله خانه کې 1 پیپس زیاتوالی کموالی راځي که چېرته دلته موږ باید پوه شو او دویمه خانه کې چې زیاتوالی کموالی راځي نو په دې پوه شو چې 10 پیپسه زیاتوالی کموالی راځي نو په درېیمه خانه کې چې زیاتوالی کموالی په دې پوه شو چې 100 پیپسه زیاتوالی کموالی راځي. صحیح دی نو دلته اوس مثال په ډول که چېرته له 90 نه پیپس مثلا پورته لاړه صحیح دی پیپس چې پورته لاړه څومره مثلا شپږ پورته لاړه دلته ما بل مثال درکړی دغه شپږ مثلا د 90 د صفر په ځای شپږ راغی نو دا څه معنی یعنې دلته د دواړو ترمنځ چې تغیرات راغلی دی نو شپږ پیپسه چې دی پورته تللی دی څه شی همدغه جي پی واي یعنې د ین د جاپاني پیسې نو او که چېرته مثلا دغلته زیاتوالی کموالی راځي نو په دې صورت کې تاسې پوه شئ چې مثلا 10 پیپه زیاتوالی راغلی یا مثلا کموالی راغلی. صحیح دی نو که چېرته دلته مثلا زیاتوالی کموالی راشي په دې صورت کې صفر په ځای دغلته مثلا 11 شي صحیح دی دا څه معنی یعنې 100 پیپسه زیاتوالی راغلی او که مثلا 2 دلته راشي دا په دې معنی چې 200
پیپس زیاتوالی کموالی راغلی دی. مثال په ډول 110 دی نو 112 لیکم صحیح دی 112.9 دا څه معنی یعنی په دې معنی چې دلته د او د دواړو ترمنځ څومره تغیرات راغلی نو دلته 200 پیپس زیاتوالی راغلی 200 پیپس چې زیاتوالی راغلی په هغه کې او که چېرته مثلا دا کم شي صحیح دی له 12 نه ښکته راشي مثلا 111 شي نو دا په دې معنی چې 100 پیپس زیاتوالی کموالی راغلی دی او یا هم له بیخي د دې نه بیخي کم شي هم دا معنی یعنی کله چې دلته زیاتوالی یا کموالی راځي نو په دې صورت کې مثال په ډول 111 راځي صحیح دی 112 90 نه 92 کې صحیح دی ګورئ ښه سنټ کې هم زیاتوالی راغلی دی او دلته هم په پیسو په ارزښت کې هم د سنټ نه بعد چې اندازه د هغه هم زیاتوالی راغلی نو د دې کې مثلا دې کې کموالی راځي او په پیپس کې مثلا زیاتوالی راغلی هغه څنګه مثلا په پیپس 112 نو دا 111 راغی په دې چې 100 څه کموالی راغلی دی خو سنټ کې یو 2 سنټه چې زیاتوالی راغلی دی چې 90 او 2 ته راغلی دی نو دا د پیپس د زیاتوالی او کموالی په چی شي کې کله چې موږ پیدا کوو البته جی پی واي صحیح ده جی پی واي او بقي جی پی واي یوز دی نو بل برخه چې دا مثال په ډول زه تاسو ته ووایم چې پیپس مثلا بل دغه کې موږ پیدا کوو هغه د برټش پاوند جی بی پی ده یعنی جی پی بی یعنی جی بی پی یعنی د ګریټ برټش پاوند صحیح ده که چېرته جی پی واي او دغه ترمنځ کم تغیرات راځي صحیح ده مثلا په ډول جی او بی ورپسې پی صحیح ده او جے پی واي که چېرته دلته مثلا زیاتوالی کموالی راځي صحیح ده هغه څنګه نو دلته اوس مثلا د ویلیو د یو پاوند څومره دی د جی پی واي ویلیو څومره دی مثلا 110.80 شو صحیح ده 80 جی پی واي شو صحیح ده کله چې یو جی پی واي ته ځان سره لرې نو دا په دې معنی چې هغه ارزښت څومره دی دومره دی 110.80 نرخ مثلا ته لاړ شه او دومره پیسې به ته ځان سره واخلې هغه جی پی واي پیسې صحیح دی نو کله چې موږ دا مارکیټ دلته موږ تشریح کوو یا مثلا په دې باندې موږ پوهیږو چې مثلا څومره زیاتوالی او کموالی راځي مثال په ډول که چېرته دا 10 نو دا 133 ته راغی صحیح دی او اشاریه اویا څه معنی دلته په دې باندې پوه شئ په دې معنی چې دلته 300 پیپ څه زیاتوالی راغلی ځکه دا دریم خانه چې دلته 100 کله چې یو دانه تغیرات راځي او دلته په دې معنی چې 100 پیپ زیاتوالی راغلی نو دلته په دې کې تغیرات له 10 نه تر 3 پورې چې دلته 10 ته راغی او یا هم یعنی 10 په دې کې دلته 3 زیاتوالی راغلی نو په دې معنی چې دلته 300 پیپه چې پورته تللی دی صحیح دی 300 پیپه پورته راغلی او که چېرته مثلا دلته تغیرات راشي مثلا دا اویا دی دا مثلا دا 15 شو صحیح دی 15 دا څه معنی یعنی دا په دې معنی چې په هغه کې سنټ کې 15 سنټه دلته تغیرات راغلی یعنی پورته راغلی او یا هم که چېرته دلته کموالی راشي مثلا دا 110 دی مثلا نو دلته 109 شي صحیح دی نو تاسې پوه شئ چې دلته څومره 100 پیپه ښکته راغلی دی څه شی مارکیټ ښکته راغلی یعنی ارزان شوی دی څه شی د جی پی واي د برټش پاوند په هغه مقابله کې نو دا څه دی دا هغه څه دی چې د جی پی واي او د البته د میجر کرنسي ترمنځ هغه زیاتوالی او کموالی په دې ویډیو کې تاسې پوه شئ اوس راځو هغه بلې پیسې چې مثلا پیغي هغې کې مثلا نورې یو اس ډي پکې بیخي شامله نه ده یا مثلا یوازې نورې پیسې پکې شاملې دي صحیح ده هغه باندې موږ غږیږو چې هغه څنګه مثلا موږ هغه باندې موږ څنګه موږ ځان پوهېږو هغه په دې دی چې کله چې تاسې مثلا په یو ډي دا من استرالیایي شو استرالیایي ډالر شو او بل ان زد او ډي دا نیوزیلینډ ډالر شو صحیح دی د دواړو ترمنځ مثلا زیاتوالی یا کموالی راځي صحیح دی مثلا اوسنی ارزښت یې څومره دی 1.0 صحیح دی 2 او 4 او 8 صحیح دی 8 صحیح دی نو
تغییرات پکې مثلا